اکثر زموږ چا موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړې وي خو بیا هغه ته ویلی هم نشو چې زموږ آی ډي خلاصه کړه یا زموږ نه خیر شي وروسته راته راشي چې ما د ده موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړې خو به څنګه لاګ اوټ کوو یا د چا په سیسټم کې هم خلاصه کړې یا ډېر یعنې زموږ آی ډي پاسورډ چې هغسې خو زموږ آی ډي بل څوک استعمالوي نو به څنګه د خپل موبایل کې کم دا سیټینګ وکړي چې خپل د هغه موبایل د خپل موبایل نه کنټرول کړو یعنې خپل آی ډي چې کومه ده هغه یې لاګ اوټ کړو نو ډېره ضروري ویډیو ده ویډیو اخره پورې وګوره که ویډیو هم خوښ شي خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ ټیکنیکل بونیر کوم چینل دی سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا سیټینګ دا طریقه لازمي ځکه ولې د لایف ټایم دپاره ستاسو په کار راتلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه به خپل آی ډي د بل موبایل نه لاګ اوټ کړو یعنې زموږ آی ډي چا پاسورډ یې زده کړی خپل موبایل کې لاګین کړی یا موږ په غلطۍ سره په موبایل کې لاګین کړی یا په کمپیوټر کې نو که زموږ آی ډي په هر څومره موبایل کمپیوټر کې لاګ وي نو به موږ څنګه لاګ اوټ کوو یعنې صرف په موږ خپل موبایل کې استعمالولی شو بل څوک یې نشي استعمالولی. نو فرسټ اف آل به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ چې فیسبوک هم اوپن کړو په دې کې تاسو ته د پروفایل ښکاري په دې پروفایل باندې به کلیک کړئ خپل فیسبوک چې په دې باندې هم کلیک کړو بیا به تاسو بیا به خپل آی ډي کې لاندې راشئ د سیټینګ ان پرایوسي ورته ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ بیا به بره سیټ کې د سیټینګ ښکاري دې کې به تاسو بیا سیټینګ ان پرایوسي باندې چې کلیک کړو بیا د سیټینګ ښکاري به سیټینګ باندې به کلیک کړئ سیټینګ باندې کلیک کړو دې کې تاسو لږ لاندې راشئ سیکیورټي اینډ لاګ ان په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې په دې هم کله کلیک کړو بیا دلته ستاسو ټولې آی ډیګانې راواغستې چې په کوم موبایل کې خلاصې دي نو دا سی آل درته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دلته که ستاسو موبایل دا ستاسو آی ډي چې دا که په هر موبایل کې خلاص وي یا په کمپیوټر کې وي یا ستاسو په هر څو موبایل یې باید هم خلاص کړي ټول سیسټم به ته هم راولي د هغې چې په دې کې ستاسو آی ډي خلاصه ده ټایم یې هم ورکړی دی او که بل څوک ستاسو آی ډي استعمالوي نو هغې پته به درته هم لګي چې دې موبایل کې زما آی ډي لاګین دی دا کس یې لازمي استعمالوي نو زموږ آی ډي خو بل څوک نه استعمالوي ټول زموږ خپل موبایل دی خو لکه ستاسو ته به دلته داسې انټرفیس یې ډېر ښه راولي دا موبایل نوم به ورته هم وي او ټایم به ولې هم ورکړی نو که ستاسو آی ډي څوک استعمالوي نو دلته به تاسو ته پته لګي دا به تاسو څنګه لاګ اوټ کوئ اوس مثال کې طور پر زما دا آی ډي دا کس استعمالوي 3 ډاټ درته ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې هم کلیک کړو لاندې لاګ اوټ درته ښکاري چې په دې باندې هم کله کلیک کړو نو ستاسو آی ډي چې دا به لاګ اوټ شي د هغه د موبایل تلو ته هم ضرورت نشته خپل د موبایل نه به کنټرول کوئ نو داسې خپل آی ډي لاګ اوټ کوئ او که چېرې ټول موبایل دې نه ختمه نو لاندې به راشئ لاګ اوټ آف آل سیکشن په دې باندې تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې هم کله کلیک کړو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې په هر موبایل په هر سیسټم کې خلاص وي ټول لاګ اوټ شي نو دغه طریقو ملګرو که خوښه شوي وي خپلو ملګرو سره شیر کړئ زموږ د پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.